لا څه خواږه معنا په دې خبرې مه کوه درته پیسې هم درکوم دا خلک د باندې راغونډوم دلته په افغانستان د په خاصه خلک وګرځي خبرو مه کوه که نه مارکېټ ته چغې سورې مه وهه دا شی نه به درله فري درکړمه پرې ماله مه راکړه زما نه دي بکار ما سره دومره پیسې دي چې څومره دې په غرض کوم ریټ ته په هغې به درنه ظالمه نه پیسې نه زه تا ته دا وایم چې ګوره دا سامان ماله واخله او پیسې به درې درکړمه ګوره څه نه څه خامخا څه لین دین راسره وکړه ملګرو دا وخت تاسو کتی شئ دا وخت دا د پیښور یو مارکیټ یو دوکان دی په کم کې چې یو جینۍ راغله او څه سودا کوي ورسره هلک چې ولاړ دی لکه زه به تاسو ته ویم دا قصه چې کوم ده هغه داسې ریل نه ده داسې جوړه شوې ده لکه صرف او صرف خلکو ته په دې ویډیو کې دا ښودلی کېږي چې آیا نن سبا په کم مارکیټونو کې هغه څه روان دي دا یوازې زه د پیښور خبره نه کوم اوورال خیبر پښتونخوا چې کوم د پنجاب کې داسې څه کېږي د هغو سره بیا هم داسې فرق نه کوي ځکه د هغو کم رسم رواج د پخوا نه داسې را روان دي خو د بده مرغه زمونږ پښتانه چې کم ځان ته ډېر زیات غیرتي وایي چې آیا مونږ چې کم دی په خپلو زنانو باندې دونه زیاته غیرت کوو نن سبا که تاسو وګورئ داسې د کپړو دوکانونه مختلف قسمه د ښځو کم سامانونه چې دي هغه پکې خرڅېږي نو دا کم کارونه چې دي هغه پکې ډېر زیات عام روان دي او ډېره زیاته د بدبختۍ خبره ده چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې په دې باندې څوک اواز چوتولو والا هم نشته دا کومه ویډیو چې دا وخت په سوشل میډیا ډېره زیاته چلیږي په کم کې مختلف قسمه خلک پرې خبرې کوي خو زه حکومت ته دا یو خواست کوم چې آیا داسې قوانین مخې ته راوړي چې داسې د پښتنو کومه زنانه چې دي د هغو پرده هغه بحال ایساري شي ځکه دا کوم حالات چې روان دي نو هغه ډېر زیات بد دي او کوم د پاشۍ طرف ته چې کوم کوششۍ دي هغه ډېر زیاتې سیوا شوي دي نو دغه کومه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کوله انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو الله حافظ